و داسې کسان چې ستاسو باور نه کیږي مګر په دې نړۍ کې شتون لري. السلام علیکم، ښه راغلاست پشتو میډیا انفو چینل ته. زم ستاسو ورور روحید الله ولیزاده. نن بیا په همدې ویډیو کې و داسې کسان تاسو ته معرفي کوم چې ستاسو باور نه کیږي مګر په دې نړۍ کې شتون لري. نو مخکې له ویډیو شروع کېدو نه مهربانی وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه د ټلې نشان ترڅ ضروری ووهی ترڅو زموږ هر نوې معلوماتو څخه برخمن شئ. نړۍ ډک له عجایباتو څخه دی چې یو له هغوی نه د انسانانو د وجود شتون دی. دا افراد د داسې خاصیتونو درلودونکي دي چې د نورو انسانانو سره په اسانۍ کولی شو مقایسه یې کړو او ډیری د هغوی پر وجود باندې باور نه کوي چې په دوام کې همدا ډول افراد به تاسو ته معرفي کړم، نو تر اخره پورې لیدونکي اوسئ. ومه شمیره یوژن هاوند. دا کس د چین په شمال کې پیدا شوی. د هغه په بدن باندې د ځوانۍ هورمون لګېدلی چې سبب د دې شوی د هغه بدن 96% ویښته واخلي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېر ویښته لرونکي په نوم یې لقب اخیستی چې بدون د لاسونو او خپو ګوتو نه یې تقریبا نور ټول بدن یې ویښته نیولی چې د ډېر ویښته درلودلو له کبله د هغې سترګې هم کار پرېښوستی. یوژن هاوند د تنفسي او نه اورېدلو مشکلاتو باندې هم اخته شوی چې د دې دلیل هم د ډېر ویښته درلودلو په غوږونو او پوزو کې دي. یوژن هاوند 2 کاله مخکې خپل تداوی یې وکړو خو بیا هم د ویښتو ډېرېدل په بدن یې دوام لري. شپږمه شمیره هیلموت استریبل. دا 50 کلن سړی د استرالیا څخه دی. د هغه بدن په باډي بلډینګ کې په عجیب شکل ټوټه ټوټه شوی. یوازې 3% د هغه بدن غوړ نیولی چې د ډېر عمر درلودلو په اساس بیا هم یو له بهترین اندامونو په نړۍ کې درلودونکی دی. تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د هغه بدن ټول غړي وګورئ. هیلموت استریبل عجیب جینیتیک لري چې نه یوازې د مختلفو عضلاتو درلودونکی دی بلکې د ډېر نری پوستکي درلودونکی هم دی چې ډیری خلک د هغه پوستکی نری تر د کاغذ نه هم وایي. همدا نری پوستکی د دې سبب ګرځي ترڅو د هغه بدن غړي په اسانۍ سره وګورو. 5مه شمیره ووهی. تر ټولو ډېر ویښته درلودونکی کس په نړۍ کې. که څه هم دا ویتنامي کس خپل ویښته په رسمي توګه نه دی اندازه کړی او د ګینس په کتاب کې نوم نه دی لیکل شوی مګر په عنوان د تر ټولو ډېر ویښته درلودونکی په جهان کې دی. ووهی د 50 کاله نه را په دې خوا خپل ویښته یې نه ده کم کړی او پټ یې ساتلی او بعد د 50 کاله نه هغه یې خلاص کړه چې د هغه طول 2 متره او وزن یې هم د 10 کیلوګرامونه ډېر و. دا چې ولې خپل ویښته یې په دې 50 کاله کې نه ده کم کړی دلیل یې دا ده کله چې هغه 25 کلن و سلماني ته د خپل ویښته اصلاح کولو لپاره تللی و چې ناڅاپه په سخته ناروغۍ باندې اخته شوه او وروسته له هغه نه یې اراده وکړه چې نور خپل ویښته نه کموم. 4مه شمیره سکی بروبرګ چې دا د اسکی سرکس په نوم هم مشهور ده او 5 ځلې نوم یې د ګینس په کتاب کې لیکل شوی. اسکی په عجیبه توګه خپل ځان تاووي او دا ډول حرکات هم اجرا کوي. یو له سکی ریکارډونو نه چې د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی ده دا ده چې په 4 ثانیو کې په یو بکس کې چې 450 سانتي متر طول او 45 سانتي متر پلنوالی و دننه شوی و او نور دا چې په لږ وخت کې یوه کوچنۍ حلقه نه یې ځان کاږلی و. درېمه شمیره نیک ستوبریل. نیک په نړۍ کې تر ټولو اوږده ژبې درلودونکی ده چې 2015 کې د همدې دلیل په خاطر نوم یې د ګینس په کتاب کې لیکل شوی و.
او تر اوسه پورې د هغه ریکارډ چا نه دی مات کړی. نیکسټ توبریل د کمیډي هنر مخکې وړونکې هم ده چې د هغه ژبه 10 ممیز د 1 سانتي متر طول لري. هغه د خپل اوږده ژبې په وسیله نقاشي هم کوي. دوهمه شمیره دین کارنازیس، هغه کس چې کولی شي تر بې نهایته پورې منډې ووهي. دین 3 شپې او ورځ بېدون د دمینۍ منډه کړی. هغه توانېدی ده چې په ډېر سخت شرایطو کې هم منډې ووهي چې حتی د ماراتون حرفوي ورزشکاران هم نه دي توانېدلي. دین کارنازیس دومره مسافه منډه یې چې کړی بیا هم د خپلو خپو کې کوم درد نه دی احساس کړی. اوله شمیره اکاترینا لیسینا، دا وروسي ماډل د 215 سانتي متر قد چې په نړۍ کې تر ټولو نورو ښځو لوی خپې درلودونکی ده د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی. اکاترینا لیسینا 2 ځلته هم نوم یې د ګینس په کتاب کې لیکل شوی. په عنوان په نړۍ کې تر ټولو قد لوړی ماډل چې یوازې د خپو اندازه 132 سانتي متر ده. هغه د روسیې په باسکټبال ټیم کې هم و او نوی د هالیوډ په سینما کې داخل شوی چې امکان لري د هغې نوی فلم هم راووځي. اکاترینا وایي چې ځان ته په سختۍ سره کالي پیدا کوي. منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. خپل نظریات مو د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.